باقي نن مې برخې چې کوم دي وي دا الله رب العالمین ځان سره ساتلي دي او دا به په آخرت کې استعمالي او خاص کر د هغه بندګانو چې هغه الله رب العالمین ربوبیت دغه الوهیت دا منلې دي د هغې په حق کې به دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كتب ربكم على نفسه الرحمه. زما عزتمندو د الله رب العالمین رحمت او مهرباني دا بې انتها ده او مونږ دومره مهرباني ده او رحمت دی د الله چې مونږ د هغې تصور هم نشو کولی. الله پاک قرآن پاک کې فرمایي د سوره انعام یو آیات مبارکه دی. الله پاک فرمایي كتب ربكم على نفسه الرحمه. ستاسو پروردګار په خپل ځان باندې رحمت او مهرباني دا لازمه کړې ده، په ځان باندې دا لازمه کړې او واجبه کړې ده. د صحیح مسلم یو روایت دی، یو حدیث دی په حواله د حضرت ابو هريره رضی الله عنه. ابو هريره فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دي چې کله الله رب العالمین تمام مخلوقات پیدا کړ نو یو خبره یو وعده ځان سره وکړه او هغه وعده یې ولیکله، یعنې ریټن فارم کې دا د لیکلو په شکل کې ده او ځان سره الله پاک هغه محفوظ او ساتله او د الله سره هغه اوس هم محفوظه ده هغه خبره. او د هغې مضمون دا دی چې ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت زما په غصې او په قهر باندې سبقت کړی دی. یا داسې مضمون دی یا داسې مضمون دی ان رحمتي غلبت غضبي، زما رحمت چې کوم دی دا زما په غضب او په قهر او په غصه باندې غالب دی. داسې الفاظ دي تقریبا. دغه رنګې حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د تورات په حواله باندې فرمایي چې الله رب العالمین چې کوم رحمت والا صفت دی، صفت رحمت د دې سل برخې دي. الله رب العالمین یو برخه چې کوم دی هغه تقسیمه کړې ده، دا رحمتونه تقسیم کړي دي، نو یو برخه چې کوم دی دا دنیا ته رالیږلې ده چې د دې په وجه باندې تمام مخلوقات په خپلو بچو باندې یعنی مهربانه دي. او دغه رنګې یو انسان په بل انسان باندې مهرباني کوي او په هغه باندې چې کوم دی نرمي کوي. دا صرف د هغه یو رحمت مهرباني چې کوم دی د هغې هغه فایده ده او دا د هغې اثر دی. باقي نن مې برخې چې کوم دي وي دا الله رب العالمین ځان سره ساتلي دي او دا به په آخرت کې استعمالي او خاص کر د هغه بندګانو چې هغه الله رب العالمین ربوبیت دغه الوهیت دا منلې دي د هغې په حق کې به دا یعنې استعمالي. نو دې نه دا خبره معلومه شوه چې الله رب العالمین په خپلو مخلوقاتو باندې خاص کر په بندګانو مسلمانانو باندې بیا څومره مهربانه دي. طبراني کې یو روایت دی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په حوالې سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وحشي ابن حرب چې دا د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل و، دته سوال جواب ولیږلو او هغې کې ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام چې کوم دی دعوت ورکړو. نو وحشي چې کوم دی په جواب کې وویلې چې ای محمد صلی الله علیه وسلم ته ما اسلام طرف ته آماده کړې او ما ته د اسلام دعوت راکړې او دا ستا خپله دعوه ده چې کوم سړی قاتل وي، مشرک وي، زاني وي، نو الله به هغه جهنم ته چې کوم دی داخل کړي، په جهنم کې به یې واچوي او په ورځ د قیامت به د هغه عذاب دوګنه کړي، ډبل کړي او همیشه دپاره به جهنم کې داخل شي او ذلیل او خوار به یعنې ژوند تېرې په جهنم کې. نو بېشکه دا ټول کارونه ما کړي دي، نو زه څنګه چې کوم دی ته ما ته د اسلام یعنې دعوت راکړې، ما خو دا ټول ګناهونه موجود دي. په دې موقع باندې دا آیات کریمه نازل شو الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما. دا د سوره فرقان آیات دی چې مګر هغه چا چې توبه ویسته او ایمان یې راوړو او نیک اعمال یې وکړه نو دا هغه خلک دي چې الله تعالی به د دې ګناهونه هم په نیکو باندې بدل کړي. سبحان الله، الله رب العالمین به د دې خلکو هغه ګناهونه چې کوم دی په نیکو باندې بدل کړي او الله سره خو د چا زور نه لري چې دا ګناهونه دې ولې په نیکو باندې ورته بدل کړي. نو الله پاک ورته ګناهونه هم په نیکو، ځکه الله بخونکی او مهربانه دی. د الله رحم دومره زیات دی چې هغه نه څوک تپوس نشي کولی. نو چې کله وحشي دا آیات کریمه واورېدو نو ویل چې بلکل ټیک ده، د الله رسول خو یو خبره ده چې دې سره خو د توبې شرط چې کوم دی الله پاک مشروط کړی دی، د توبې شرط. نو ممکنه ده چې دا زمانه پوره نشي، زه توبه ونه ویستلی شم،
نو دې کې خدا شرط د توبې الا من تاب چا چې توبه ویسته نو هله به درته بخښنه کېږي او ګناهونه به یې په نیکو بدل کړي نو دا خو شی چې مانه ونه کړی شي بیا بل آیات نازل شو په هغې کې دا دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء بېشکه الله تعالی شرک نه بخي چا چې شرک کړی وي د الله سره شرک وشي دا نه بخي ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او د شرک نه علاوه کومه ګناه ولې نه غټه ګناه ولې نه نو د الله تعالی چې خوښه شي او د چا دپاره چې خوښه شي نو الله رب العالمین به ورته معافي وکړي دا د سورې نساء یو آیات کریمه دی نو وحشي رضی الله عنه چې کله دا آیات واورېد او ده بیا وروسته ایمان نه وړی دی وحشي رضی الله عنه ورته ځکه وایو چې ده بیا وروسته ایمان نه وړی دی نو ده وویل چې دا خو صحیح خبره ده خو زما په خیال چې دا د الله تعالی د مشیت سره مشروط ده چې الله پاک فرمایي چې الله به ګناهونه د کفر او د شرک نه علاوه ګناه بخي خو چا دپاره چې خوښه شي نو د الله مشیت اوس دا پته نه لګي چې الله مشیت چاته معلوم نه دی چې الله به زما دپاره دا خوښه شي او خوښه به نه شي نه الله پاک فرمایي چې دا ګناه بخم خو چا دپاره چې زما خوښه شي نو اوس دا پته نشته دی د الله د مشیت چې کوم دی نه چاته پته نشته دی نو هغه نورم امید پیدا کېدو د وحشي رضی الله عنه په دې کې چې کوم دی دا آیات د قرآن پاک چې دا ډېر پر امید او ډېر حوصلې والا آیات دی او ډېر چې کوم دی د امید والا آیات دی الله رب العالمین دا آیات په قرآن پاک کې نازل کړو قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم دا د سوره زمر چې کوم دی آیات دی چې ای زما هغه بندګانو چې تاسو په ځان باندې د ګناهونو په وجه باندې اسراف کړی لا تقنطوا من رحمة الله تاسو د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږئ ولې د الله د رحمت نه تاسو ناامیده کېږئ الله دومره لوی او وسیع او کله رحمت دی او تاسو بیا هم ناامیده کېږئ ان الله یغفر الذنوب جميعا الله تعالی ټول ګناه معاف کوونکی تمام ګناهونه معاف کوونکی دی هر قسمه ګناه معاف کوونکی دی ځکه الله تعالی بخونکی او مهربانه دی وی دا آیات چې کله واورېدو چې او بالکل اوس ټیک ده نو دې نه بعد چې کوم دی هغه ډېر لوی امید پیدا شو نو وحشي رضی الله عنه چې کوم دی دا ایمان راوړو او په اسلام کې چې کوم دی الحمدلله داخل شو نو دا آیات د هغه دپاره د ایمان راوړلو سبب وګرځېدو بیا صحابو رضی الله عنه وفرمایي چې یا رسول الله دقه اشکالونه زمونږ هم پیدا کېده لکه څنګه چې دا د وحشي رضی الله عنه دا کم اشکالات پیدا شوي نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا د ټولو خلکو دپاره دا آیاتونه دي دا صرف وحشي دپاره یعنې نه دي په یو حدیث کې راځي چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته هغه قسم معلوم دی یعنی هغه کس چې هغه به اخره کې د جهنم نه الله تعالی راوباسي او د ماشومانو غونډه کې خړپوسې به کوي یعنی د الله مهرباني به ده ته متوجه کړي چې هغه به انتهایي ګناهګاري چې جهنم کې به دې وخت کې نو بیا په خړپوسو دا د جهنم نه راوباسي او اخره کې به جنت ته داخل کړي او الله به ورته دومره لوی جنت ورکړي چې د دنیا په لس چنده باندې وي دومره وسیع او عریض جنت به الله رب العالمین دته ور نصیب کړي نو سبحان الله ثم سبحان الله ثم سبحان الله د الله رحمت او د الله مهرباني دومره وسیع ده الله تعالی هر وخت د خپل بنده سره چې هغه که مشرک دی چې هغه ګناهګار دی لوی نه لوی ګناهونه یې کړي دي الله رب العالمین هر وخت هغه ته روغې ته تیار دی الله رب العالمین د توبې دروازې یعنې کړي دي هر ټایم ته راتلی شي یو د ځنکدن نه مخکې یعنې الله تعالی توبه قبلوي او دغه رنګې قرب قیامت کې تر څو پورې چې د توبې دروازه نی بنده شوي د توبې دروازه به هله بندېږي چې د مغرب نه نور راوخېږي نو بیا د توبې دروازه بنده شوه نو دومره وخته پورې الله تعالی خپلو بندګانو ته مهلت ورکړی چې اوس یو بنده نه راځي د الله سره روغه نه کوي چې کله بیا د روغې ټایم تیر شي نو بیا اوس الله روغې ته تیار دی مونږ او تاسو سره او چې کله بیا د روغې ټایم تیر شي بیا به مونږ روغه کول غواړو د الله سره خو بیا به الله تعالی تیار دی عزتمنو زما غرض او مقصد صرف دا و چې تاسو وکتل د دې خبرو اترو د دې تقریر لاندې چې الله رب العالمین په خپلو بندګانو باندې څومره مهربانه دی نو الله دې مونږ او تاسو ته د خپله مهرباني را نصیب کړي او الله دې مونږ باندې خپله خصوصي مهرباني وکړي او د دې مهربانۍ په نتیجه کې دې الله زموږ او ستاسو دین او دنیا دواړه ښایسته کړي واخر